درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب مشرانو د سفر بندیز لرې کړ. تورخم یو ځل بیا له پاکستان څخه راتلونکو افغانانو لپاره د ترانزیت لپاره دوباره خلاصه شوه. فاتح جزیات په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د افغانستان د اسلامي امارات پر مشرانو لګول شوي د سفر بندیزونه لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو د امریکا په غوښتنه پر 14 طالب مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کولو غوښتنه څېړلې او پریکړه یې کړې ده چې دا بندیز لرې کړي. پر همدې بنسټ پر طالب مشرانو د سفر لګول شوی بندیز د 3 نورو میاشتو لپاره لرې شوی دی. په یادو 14 غړو کې د مرستیال رئیس الوزرا ملا عبدالغني برادر سیاسي معین عباس تنیزی، بل مرستیال رئیس الوزرا سلام حنیفی، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی، د اطلاعات او کلتور سرپرست خیرلا خیرخوا او نورالله نوري نومونه هم شامل دي. د یادونې وړ دی چې ملګرو ملتونو څو موده وړاندې پر طالب مشرانو د سفر بندیز لرې کړی و او تېره ورځ پای ته ورسید، خو اوس بیرته د 3 نورو میاشتو لپاره لرې کړل شوی دی. بلخوا د تورخم دروازه د ترانزیت غټو لاریو کېټ فاس لرونکو خلکو او له پاکستان څخه افغانستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره دوباره خلاصه شوې ده. دا چې په تیرو څو ساعتونو کې د تورخم لار په بشپړ ډول د هر تګ او راتګ لپاره بنده شوې، ولې اوس بیا د موټرو پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو د اسلامي امارت د کابل ښار د امنیت ټینګښت لپاره د ملا برادر په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي نن یوې غونډې ته وویل چې د کابل ښار کې د امنیتي پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کابینې د ملا برادر په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو پرېکړه کړې ده.